کپټ حسین او عبدالله ابن زبیر راوغواړه، پټ یې راوغواړه، د دوی باندې په زور بیعت وکړه، کینه وکړئ، دا هلته یې ختم. ولید ابن عتبه خپل سړی ور ولېږئ حسین او عبدالله ابن زبیر ته. حسین او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما په مسجد نبوي کې ناست دي. دلته یې لمونځ وکړ. له لمانځه وروسته هغه قاصد ورته راغلی، وایي ولید ابن عتبه مو غواړي، یعنې د مدینې منورې چې کوم والی ده هغه تاسو ته انتظار ده، ته یې دواړه غواړي. څو ورځې وروسته حضرت امیر معاویه رضی الله عنه وفات شو. چې وفات شو پر ځای باندې یزید کښېنستی. یزید مروان بن حکم ته پیغام راولېږئ. مروان بن حکم چونکې نستل، مروان بن حکم ختم سوی ده، د هغه پر ځای باندې ولید ابن عتبه ابن ابي سفیان ناست ده، د مدینې منورې والی ده. هغه ته یې پیغام راولېږئ چې حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهم، دا ټول و دې ته مجبور که چې زما پر لاس باندې بیعت وکړي، چې بیعت نه وکړي ټول قتل کړه. ولید ابن عتبه یو عافیانه سړی ده، نرم مزاجه سړی ده. هغه مروان بن حکم راوغوښتی چې څه چم وکړم. مروان بن حکم تر د مخته د مدینې منورې والی تېر سوی. هغه په جواب کې ورته وایي ولیده تر اوسه پورې د امیر معاویه د وفات خبر نه دی نشر سوی، هېڅوک نه دي باندې خبر. که چېرې خبر سولو کېدی سي ډېر غټ بغاوت جوړ سي، نو ته داسې وکړه پټ حسین او عبدالله ابن زبیر راوغواړه، پټ یې راوغواړه، د دوی باندې په زور بیعت وکړه، کینه وکړئ، دا هلته یې ختم. ولید ابن عتبه خپل سړی ور ولېږئ حسین او عبدالله ابن زبیر ته. حسین او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما په مسجد نبوي کې ناست دي. دلته یې لمونځ وکړ. له لمانځه وروسته هغه قاصد ورته راغلی، وایي ولید ابن عتبه مو غواړي، یعنې د مدینې منورې چې کوم والی ده هغه تاسو ته انتظار ده، ته یې دواړه غواړي. حسین ورته وایي ته درځه، موږ پسې درځو. عبدالله ابن زبیر ورته وایي حسینه داسې اچانک او ناڅاپه غوښتنه د یو راز د خامخا یو خبره ستاسې له موږ څخه پټېږي، چې څه وجه به یې؟ حضرت حسین رضی الله عنه ته الله جل شانو ځان ته فراست ورکړی و، ډېر ذکي سړی و، ډېر تیز انسان و. هغه په خپل فراست باندې ورته وویله و زما غالب ګمان دا ده چې معاویه وفات سوی، او دوی ما ورته غواړي د دې لپاره چې په ما ورته باندې زور وکړي، شدت را باندې وکړي، تشدد را باندې وکړي، په زور باندې به ما ورته دې ته مجبوره کړي چې د یزید پر لاس باندې بیعت وکړو. زه ورځمه له ځان سره یې څو ځوانان ملګري بیا یم په دروازه کې درومه، که چېرې زما ورته ضرورت شو پر هغو باندې به غږ وکړم، هغه به زما کومک وکړي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وایي سیده حضرت حسین رضی الله عنه د والي د کور پر طرف باندې روان شو. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه له خپله کوره سره د مکې مکرمې پر طرف باندې روان شو، هجرت یې وکړ. حسین رضی الله عنه چې هلته ورته راغی، ولید ابن عتبه ورته وایي امیر معاویه وفات سوی ده، دا د یزید خط ده چې تا ته یې رالېږلی ده، ته به د یزید پر لاس باندې بیعت کوې. حسین رضی الله عنه په جواب کې ورته وایي زه د یزید پر لاس باندې بیعت ته تیار یم، خو داسې نه چې دلته په پټه یي، باید ټوله مدینه منوره راوغواړې، د ټولې مدینې منورې په مخ کې له ما څخه دا بیعت طلب سي او بیا زه دا بیعت وکړم. د حسین رضی الله عنه مقصد د معاویه رضی الله عنه د وفات د خبر افشا ده، چې معاویه رضی الله عنه وفات سوی ده، دا خبر باید ټولو ته ورسېږي. دوی خو پټوله. ولید ابن عتبه ورته وایي سیده ته ولاړ شه، موږ طالب ته بیا راغواړو مسجد نبوي ته، هلته به ته د بیعت اعلان وي. مروان بن حکم غږ ورباندې وکړی، ولید او حسین مه پرېږده، دغه دې موقع ده د حسین مجبور که ایمان راوړي، که بیعت کوي ودې کړي، که نه کوي عدالت یې قتل که مې پرېږده، که یو ور ولاړې بیا په لاس باندې نه درځي. حسین رضی الله عنه پر مروان باندې غږ وکړي، وایي ته څوک یې چې دا مشوره درته ورکوي؟ خیر حسین رضی الله عنه ځینې راووتی. مروان بن حکم ولید بن عتبه ته وایي ډېره غټه غلطي دې وکړله چې حسین دې پرېښوی، حسین دې له لاسه ووتی بیا نه درته راځي. همداسې وسلو. حسین رضی الله عنه په شپه کې له خپله کور له اهل عیال سره بېرته له مدینې منورې څخه ولاړی مکې مکرمې ته، بیا هجرت وکړ. هلته یزید ته خبر ورسېدی چې ولید ابن عتبه سستي وکړله، حسین رضی الله عنه ورته راغلی، بیا یې هم دې ته نه کوي مجبور، دې ته نه کوي تیار چې د یزید پر لاس باندې بیعت وکړي، نه یې قتل کوي. یزید له هغه ځایه څخه ده ته پیغام راولېږئ، دی یې معزول کړئ، د ده پر ځای باندې عمر بن سعید
اشدق په نامه باندې یو سړی کښېنوئ چې هغه ډېر سخت طبیعته انسان ولو چې څه متعلقین د هلته په مدینه منوره کې د حسین رضی الله عنه او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه موجود ولو پر هغو ټولو باندې یې ظلمونه سختۍ شروع کړلې بندیان یې کړل څوک یې قتل کړل څوک یې وټکول ویې وهل څوک یې په زور باندې دې ته مجبور کړل چې هغو د یزید پر لاس باندې بیعت وکړ حضرت حسین رضی الله عنه او عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دواړه ولاړو مکې مکرمې ته دلته عمرو ابن سعید اشدق چې کوم انسان ده هغه راولاړ شو د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه یو بل ورور ده عمرو ابن زبیر نومیږي دا د پولیسو مشر وټاکئ چې ته به ځې مکې مکرمې ته په خپل ورور عبدالله ابن زبیر باندې به چاپه ویې عبدالله ابن زبیر به د مکې مکرمې څخه ګرفتارۍ راولې وې د دوی دوه په مابین کې تعلقات یې څه خراب دا دوه ورونو په مابین کې عبدالله ابن زبیر او عمرو ابن زبیر عمرو ابن زبیر پسې ولاړ یم د مکې مکرمې ته هلته چې کله ورسېدی پیغام یې ورولېږی چې عبدالله زه راغلی یم ستا د ګرفتارۍ لپاره زر کسه ورسره ولو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه څو ځوانان ورسره مخته کړو ورته راویستو هغو ځوانانو عمرو ابن زبیر ته شکست ورکوي ټول یې بېرته پسې واخیستو ټولو د مدینې منورې مخه ونیوله بېرته راوتښتېدلو عبدالله ابن زبیر ته الله جل شانه دلته فتح ورنصیب کړله حسین رضی الله عنه چې کله د مدینې منورې څخه روان د مکې مکرمې ته پر لار باندې د عبدالله ابن مطیع په نامه باندې یو سړی په مخه ورغی هغه ورته وویل حسینه چیرې روان یې پر کومه خوا دې اراده ده حسین ورته وویل فلحاله خو مې د مکې مکرمې پر طرف باندې اراده ده عبدالله ابن مطیع ورته وایي حسینه مکه مکرمه خو صحیح د مکې مکرمې ته ولاړ سي خو ګوره چې د کوفې د تګ اراده خو پرېږده چې سوچ یې راونه وایې چې کوفې ته ځم کوفه په عراق کې حسین رضی الله عنه ورته وایي ولې کوفې ته ولې نه ځمه دی ورته وایي کوفه هغه ښار ده د کوفې هغه انسانان دي چې هلته ستا پلار د دوی له لاسه مړ سو د دوی له لاسه شهید سو ستا پلار دوی در قتل کړی ده د کوفې خلک هغه خلک دی چې ستا ورور حضرت حسن رضی الله عنه یې هلته بېیار و مددګاره یوازې پرېښود له هغو خلکو څه د وفا تمه مه کوئ چې هغه دې بیا له تا سره وفا وکړي هغو ته مه ورځه د کوفې و خلکو ته حسین رضی الله عنه ځینې راتېر سو راغی مکې مکرمې ته په مکه مکرمه کې یې وخت تېر کړی په مکه مکرمه کې چې کله هلته په بصره او په کوفه کې ډېر انسانان د یزید په مقابل کې راپورته سولو نو شیعګان چې کوم وو هغو حسین رضی الله عنه ته خطونه را شروع کړو خطونه یې ورته رالېږل وفود یې ورته رالېږل چې ته راسه کوفې ته موږ ستا پر لاس باندې بیعت کوو دلته چې کوم د یزید له طرفه حاکم مقرر ده دا موږ نړوو دا حکومت نړوو تا ته حکومت حسین رضی الله عنه اراده وکړه چې ځم به د کوفې پر طرف باندې دلته صحابه کرام چې څه موجود دي ډېر صحابه دي عبدالله ابن عباس ده عبدالله ابن زبیر ده عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ده عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه ده عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه دوه زمن دي دا ټول ورته ناست دي حسین رضی الله عنه ته هر یوه جلا جلا مشوره ورکړله عبدالله ابن عباس خو 2 ورځې مسلسل ورته راغی مشوره یې ورکړله حسینه مه ځه لیکن حسین رضی الله عنه پر خپل عزم باندې ودرېدی و ځه خامخا ځم کوفې ته د تګ وجه یې څه ده ولې ځې څه وجه ده له ده سره په مستقبل کې بیا وخته څه سوي دي د کربلا پر میدان څه سوي دي پر حاجر باندې له ده سره څه سوي دي پر قادسیه باندې څه سوي دي هلته په کوفه کې کومې واقعات یې مخته راغلي دي د ده قاصد مسلم بن عقیل سره څه سوي دي د دغو په اړه باندې به انشاءالله که چېرته الله جل شانه